السلام علیکم د سیول انجینری معلوماتو د یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو په دې هیله چې ټول برک روغ اوسئ. د یو بیم د سیخبندۍ په ډیزاین کې 12 ملي سیخ څخه استفاده شوې چې ترمنځ فاصله 60 سانتي متره ده. که چیرې په ساحه کې د 12 ملي سیخ پر ځای یا 12 ملي سیخ شتون ونه لري نو 10 ملي سیخ شتون ولري نو په دې حالت کې باید سټرپس یا دمکونه په کومه فاصله واچول شي. دا موږ سره یو بیم دی چې د دې سټرپ فاصله چې د 60 سانتي متره ده او ډیامتر اف سټرپ چې دی 12 ملي متره دی. د سوال د ښه وضاحت لپاره د سیخ قطر او د وژدمکونو ترمنځ فاصله 12 ملي سیخ ته 60 فاصله کې اچول کېږي، 60 سانتي متره فاصله کې اچول کېږي. خو 12 ملي سیخ موږ سره شتون نه لري نو 10 ملي سیخ باید په کومه فاصله کې واچو. فارمول لرو چې د یو مربع پر د 2 مربع دا مساوي کېږي لومړی سپیسینګ پر دوم سپیسینګ سره. د یو مربع موږ سره د لومړي سیخ قطر 12 ملي مربع او د 2 مربع 10 مربع د دویم سیخ قطر دی. فاصله د لومړي سیخ ترمنځ چې دا د 60 سانتي متره د دویم ترمنځ نامعلومه ده. ایکس به موږ سره مساوي شي 10 مربع ضرب 60 طرفین وسطین کویه تقسیم پر 12 مربع سره. هر کله چې د ایکس قیمت موږ راوباسو موږ سره 14 سانتي متره راځي. دا په دې معنی که چیرې د یو بیم د سیخبندۍ په ډیزاین کې د 12 ملي سیخ څخه استفاده شوې چې ترمنځ فاصله 60 سانتي متره وي. خو په ساحه کې د 12 ملي سیخ پر ځای 10 ملي سیخ شتون ولري یا 12 ملي سیخ بیخي شتون ونه لري نو 10 ملي سیخ به موږ په 14 سانتي متره فاصله کې اچو. د لیدلو څخه مننه.